دوستانو اوس په مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه د مور او پلار حقونه دي. مور او پلار دوستانو د اولادونو سره زحمتونه وباسي. په یوه مور یو ماشوم چې کله پیدا کېږي هغه د هغې په نس کې وي، د هغې نه وروسته بیا د ولادت نه وروسته هغې ته شیدې ورکوي، د هغې غټول، د هغې ساتل. ته باور وکړه د یو ماشوم چې تر هغې وخته پورې چې څو مور او پلار شته او دغه د ده بچیان هم شته، د خدای وکړي چې ودونه یې هم کړي وي او زامنې وي، خو د مور او پلار هماغه په اصطلاح اندېښنه او د دوی په غمجن کېدی دل، د دوی په خوښي اخیستل د دوی په اصطلاح په فطرت کې وي. یو ځای کې ما لوستي وي د یوازینۍ مینه د مور مینه ده چې بې مطلبه ده. هیڅ مطلب د خپل اولادونو سره په هغو مینه کې نه لري. صادقانه او د زړه مینه ده. واقعیت هم داسې دی دوستانو. نو خدای پاک د موږ او تاسو ټول ته د دې توفیق راکړي چې د خپلو مور او پلارو ښه اطاعت او ښه هغه فرمانبرداري، څه چې موږ ته الله پاک ویلي، څه چې اسلام مبارک دین راته ویلي، هغه ترسره کړو. د همدې موضوع په اړه دوستانو زما سره خپرونه کې دیني عالم مولوي صاحب بلال احمد حقاني دی چې د سره په همدې موضوع باندې بحث او خبرې کوو. مولوي صاحب خیر راغلی، ښه راغلاست او ستړی مه شئ. کمال صاحب الله دې خوشحاله کړه، ته ستړی مه شې، الله دې جنتي کړي. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسو. لومړی په دې باندې دواړه بحث وکړو مولوي صاحب، لومړی چې دغه خپله د اسلام مبارک دین د مور او پلار د حقونو په تړاو باندې څومره توصیه کړې، څومره په دغې برخه یې تاکید کړی دی، بیا به وروسته انشاءالله په نورو ابعادو به بحث وکړو. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. قال الله تبارك عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. کمال صاحب محترم رب العالمین دې وکړي چې یو نیکمرغه خوشحاله او ښه سهار مو پیل کړی وي، او اول تاسې ته او بیا د تخنیکي همکارانو او د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو ته په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د مور او پلار حقوق دا داسې حقونه دي چې رب العالمین د خپل ځان سره په آیتونو کې شریک بیان کړي دي، او په قرآن شریف کې چې الله رب العالمین په هر ځای کې د خپل حق غوښتنه کړې ده، ترڅنګ یې ورسره د مور او پلار حقوق هم بیان کړي دي. او په دې اوسنۍ معاشره کې انسان باید د خپل د مور او د پلار احترام وکړي، قدر یې وکړي، د هغې عزت وساتي. نو دا د انسان دپاره د کامیابۍ، د انسان دپاره د خیر، د انسان دپاره د ډېرو فایدو نه ډکه موضوع ده. او د شیطان کوشش هم دا دی چې انسان په یو غټه ګناه کې اخته کړي چې هغه د مور او پلار نافرماني ده. او انسانان چې کله د مور او پلار نافرماني کوي، کله کله په خپله ګناه باندې پوهېږي نه، په خپله نافرمانۍ باندې دی خبرېږي نه، خو د ده نه یو نافرماني د مور او پلار کېږي. ده ته به یو کار ښه ښکاره کېږي، خو هغه د مور او پلار د نافرمانۍ سبب کله کله ګرځېدلی شي. د مور او پلار حقوق دا رب العالمین بیان کړي دي، او موږ او تاسې هم چې کوم حقوق الله رب العالمین ورته بیان کړي دي، بیا د هماغې ته دین ته وګورو، شریعت ته وګورو، په هغې ترتیب سره د مور او پلار د حقوقو ساتنه وکړو، هغې ته پاملرنه ونیسو، تر څو الله رب العالمین موږ ته اجر ورباندې راکړي. ډېر عالي، په زړه پورې. ښه، را به شو دې ته چې کوم هغه غټ ټکي دي، کوم هغه غټې نقطې دي چې هغه د مور او پلار د حقونو پورې تړاو لري. یعنې که پوښتنه داسې وکړم چې کوم هغه حقونه په شاید زښته ډېر وي، خو هغه حقونه چې هغه ډېر اړین او مهم دي، باید اولادونه یې په نظر کې ونیسي او د مور او پلار اطاعت او فرمانبرداري وکړي. قرآن شریف کې الله رب العالمین فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله رب العالمین فرمایي چې تاسې به د خپله ستړتیا هم په خپله کورنۍ کې نه ښکاره کوئ، خپلې مور ته، خپل پلار ته، چې ته کښېنې ولا زه اوف داسې ستړی یم او دا اوف الفاظ استعمالوي یا اوف ما ته داسې غم رسېږي. اسلام وایي چې حتی دا به هم نه ورته استعمالوي. دا خو پرېږده چې ته د هغه زړه مات کړي، دا خو پرېږده چې ته د هغه نور حقوق چې هغې پورې کوم تړاو لري، دا د انسان نه پاتې شي. بعضې خلک داسې کوي کمال صاحب محترم چې هغه والدینو سره داسې یو رقم رفتار کوي یا داسې یو رقم خبرې کوي چې هغه څوک د انډیوال سره هم نه کوي، څوک د خپل ملګري سره هم نه کوي، خو دی به خپل مور او پلار ته داسې ډاډه غږېږي، داسې ډاډه پیغور به ورته ورکوي. موږ په دې معاشره کې دا شیان ولیدل چې اسلام د دې نه سخته منع کړې ده، ځکه د مور او پلار زړه ماتول په خبرو کې، نو دا انسان لپاره ډېره زیات کاملا یو ناروا کار دی، یو بد کار دی چې دې باندې د مور او پلار زړه خفه کېږي. په ځای د دې چې ته ورته اوف لفظ استعمال کړې، کنځلې خو غټه خبره دا خو ناروا دي، یا پیغور خو غټه خبره دا خو ناروا دي. موږ چې دی کمال صاحب په د خپله معاشره کې ولیدل
کله چې تقسیم کیږي زه په 12مه حوزه کې وم یو ملګری و هغه سره تلم یو سپین ږیری سړی راغی وی 3 بچو نه مې عریضه کړې ده دا باید بندیان شي ولې ما ورسره په مال برخه تقسیم کړې ده او برخه تقسیمېدو کې دا زوی راپاڅېد د ما باندې وار وکړه او سړی تکه سپینه ږیری وه نو دا چې یو سړی په خپل والدینو وار کوي دا چې کنزل ورته کوي دا چې بد الفاظ ورته وایي دا خو غټه خبره ده اسلام وایي چې ته به د ده په مخ کې خپله ستړتیا هم نه ښکاره کوي اوفن ولا تنهرهما ځکه په دې باندې د دې زړه ته تعزیت رسیږي ازار ورته رسیږي او دا ناروا کار دی دې باندې سړی ګناهګارېږي. بله ډېره مننه. ښه دلته څو مسلې دي چې غواړو دواړه پرې بحث وکړو. مولوي صاحب یوه مسله دا ده چې که مور او پلار پر اولادونو حق لري اولادونه هم پر مور او پلار حق لري دا هم اسلام مبارک دین دا خبره په اصطلاح ویلې ده او توضیح کړې ده. ما یو ځای کې د یو مولوي صاحب سره بحث و یو دیني عالم و دوی ویل چې موږ زیاتره وخت ګورو په ټولنه کې ګورو چې ډېر زیات ده فیصدي یې ډېره ده چې خلک دي د خپل مور او پلار هغه څنګه چې اسلام مبارک دین وي هغسې په اصطلاح اطاعت یې نه کوي یا په یوه خبره نه یا په ځینې ستونزې په هر څه کې ورسره درګیر وي ستونزې جوړېږي. دوی بیا ویل چې د یوازینی علت دغه دی دا زه د هغې نقل قول تاسو کوم چې د خپله مور او پلار د خپل بچیان څنګه چې اسلامي تربیه ده څنګه چې اسلامي اصول دي هغه یې ورته نه دي ورکړي بیا چې دوی لوی شي نو بیا د ګیله هم نه کوي ځکه هغه خو په بېسوره نو غټ شوي دي. دلته څومره مسؤلیتونه مور او پلار ته ادا کېږي چې یو ماشوم چې کله دوی په کورنۍ کې زیږېږي هغه بیا به لویېږي او بیا غټېږي ځوانېږي هغه ته بیا واده کوي هغه بیا یو کورنۍ تشکیلوي په دغې برخه کې که څه چې مور او پلار چې څومره حقونه لري شاید همدومره مسؤلیتونه هم ولري نو د یو ماشوم غټول ډېره یوه لویه خبره ده خصوصا په یو اوسنۍ زمانه کې د ماشوم غټول هغې ته یو اسلامي تربیه ورکول په اسلامي تربیه باندې غټول یا هغې ته د زده کړو برابرول چې ما پوښتنه اوږده نه شي زه پوښتنه هم دغه کوم چې دغه برخه بیا څومره مهمه ده چې بیا وروسته خدای مه کوي دا ستونزې رامنځته نه شي چې مور او پلار د خپل اولادونو څخه مثال په ستونزو او مشکلاتو کې وي. د عمر بن الخطاب په زمانه کې یو هلک جګ شه پلار یې ووهه په لرګي باندې هغه لاړ امیرالمؤمنین ته شکایت وکړه او د هغې وخت خلیفه و امیرالمؤمنین چې دا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دغه هلک راوغوښته ورته ویل دلته راشه ډېر ورته په غوسه شو ډېر جلال کې راغی ورته ویل ته د مور او د پلار حقوق نه پېژنې چې تا د پلار سره یا د مور سره داسې بد رفتار کړی یا د پلار دې وهلی دی همدغه خبره همدا سوال هغه ورته وکړه ورته ویل چې زه حق لرم په دې خپل مور او پلار که نه لرم نو عمر بن الخطاب ورته ویل ولې نه لرې ته حقونه وی ښه زما حق څه شی دی ته خو یې ووایه نو عمر بن الخطاب ورته ویل چې ستا حق دا دی چې ته کله پیدا شي نو تا باندې باید ښایسته نوم کېښوستل شي ښه نوم در باندې کېښوستل شي بهترین نوم در باندې کېښوستل شي د هغې نه وروسته ستا رالوی کول چې دي نو د پلار او د مور وس مطابق به تا په ښه خوراک سره رالوی کړي د هغې نه وروسته تا ته تعلیم او تربیه او د دې یو بندوبست درته وکړي او کله چې دا تیر شي نو باید تا ته په یو ښه کورنۍ کې واده وکړي یو ښه ښځه تا ته وکړي او ته چې کله پیدا کړي یعنی دا پلار چې واده کوي باید یو ښه مور تا دپاره پیدا کړي یعنی داسې یو کورنۍ کې دا پلار واده وکړي چې د هغې تربیه جوړه وي هغه کورنۍ دینداره وي ښه وي چې تر څو ستا تربیه ښه وشي نو د هلک ورته ویلې ښه نو بیا ما ته غوږ کېده وی اول دغه سره زما پلار چې دی ده چې کوم واده کړی دی په 40 روپۍ باندې دا ښځه په نکاح اخیستې ده قوم یې نه دی معلوم چې دا څوک ده د کوم ځای نه ده دویمه مسله دا ده چې زه کله پیدا شوم نو ما باندې ګونګټ نوم ایښی دی درېیمه مسله دا ده چې کله لږ خوراک څښاک باندې پوه شوی یم راغټ شوی یم نو دا څاروي راته رامخته کړي دي او لرګی په لاس باندې راکړی دی او زه دغه خپله شپني کوم او ښځه یم راته چې دی په بازار کې په پیسو باندې اخیستې ده نو ده زما کوم حق به ځای کړی چې زه د حق به ځای کړم نو عمر ځان هغه پلار ته ورته وویلې چې دا ستا ګناه ده چې تا د ده حقونه نه دي په ځای کړي اوس چې دا ستا د حقونو نافرماني کوي جاړه ما اوس ګیله مه کوه تا به د ده تربیه کړی وی تا به دته ښه مور پیدا کړی وی تا به دته ښه په کورنۍ کې واده کړی ښه نوم به دې ورباندې ایښی نو ګونګټ اوس نوم دی چې تا د باندې نوم ایښی دی اسلام د دې شی نه منع کړې ده اسلام مور او پلار ته وایي چې تاسې اول د بچي حقونه په ځای کوئ نو بیا به د اولادونه چې دی ستاسې حقونه دا په ښه شان سره اوس چې یو مور او پلار بچي ته دا تربیه ورکړي خپل حق ورته وښیي د استاد حق ورته وښیي د کورنۍ حق ورته وښیي نو هېڅکله دا بچی به د حقونو نه نافرماني نشي کولی خو که چېرې څوک په حق باندې نه پوهېږي حقوقو باندې نه پوهېږي هغه ګناه ورته نه معلومېږي نو طبعا چې دی هغه به نافرماني هم کوي او د ګناه کې به چې دی اخته کېږي. ډېره مننه. زه هم دا پوښتنه م کومه چې موږ زیاتره وخت
شاید خپل مور او پلار په وړاندې هغه کړنه وکړو چې هغوی په سره موږ هغه ګناه نه بولو. څومره مهمه ده د ځوانانو ته چې اقلا اوس خو له نیکه مرغه په دې برخه کې ډېر ښه کار هم شوی د مور او پلار حقونو په تړاو باندې ډېر ښه تفسیرونه دي، کتابونه دي، حتی یوازې د مور او پلار د حقونو په تړاو باندې په پښتو د ریښه روان کتابونه لیکل شوي. څومره مطالعه باید دوی وکړي، دوی پوه شي خدای مکړي چې دوی په ګناه نه وي، هغه کار دوی ترسره نه کړي چې دوی ته ګناه نه ښکاري، هغه به په ګناه کوي. او په دغې برخه کې د ځوانانو مسؤلیت څومره مهم دی، د اولادونو مسؤلیت څومره مهم دی. دلته که بیا راشو بیا مسؤلیتونه خو ډېر دي، هلته بیا د خصوصا همیشه موږ او تاسو ټولو شاګردي تېره کړې، ښوونځی مو ویلی، مدرسه مو ویلې، هغه خبر چې مولوي صاحب د جومات درته کوي، هغه خبر چې د ښوونځي استاد درته کوي، هغه د ډېر وخت له ذهنه نه وځي او ډېره ښه یې ته یادوي او ډېر ښه پرې عمل پرې کوي. دلته مثال خپله د مدرسې د استادانو، د مسجد د ملا امام، خپله د ښوونځي د استادانو دنده څومره مهمه او اړینه ده چې اقلا ماشومان باندې په دې باندې پوه کړي او دا ورته وایي چې د مور او پلار حقونه دي چیرې. او که چیرې دا هم نه وي، دا هم نه وي شوي، بیا ځوان ته خپله ځوان ته یو کس ته چې په دې باندې پوه وي، املا او انشا زده وي، هغې ته ده په دې باندې لازمي ده چې اقلا باید مطالعه وکړي په دې تړاو باندې چې خدای مکړي په ګناه کې نه وي تللی. په اسلامي ټولنه کې انسان باید موږ دوه قسمه دین دی چې یو ته حقوق الله وي، بل ته حقوق العباد وي. حقوق الله ټول د رب العالمین حقونه دي چې مثلا روژه ونیسه او زکات ورکوه، دا باید ټول خلک پوهېږي. د بندګانو په حقوقو کې د انسانانو نه زیاتره کوتاهي کېږي، خو اصل کې انسان چې کله حقوقو ته پاملرنه کوي نو اسلام یو حدیث دوی ته بیان کړی دی په اول کې. نبی علیه السلام مبارک فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسې به د الله رب العالمین اطاعت یا د دې بندګانو اطاعت به په هغه څه کې کوئ چې الله رب العالمین به درنه خفه نه شي. مثلا کیدای شي یو مور تا ته وایي چې بچیه پاڅېږه ما ته اوبه راوړه، یا پلار یې زوی ته وایي چې بچیه ما ته اوبه راوړه. نو دا زوی چې کله د اوبو پسې جګېږي نو دا په دا زړه کې وایي چې دا زه ښه کار کوم، الله پرې ما ته اجر راکوي. نو دا چې په دې نیت باندې پاڅېږي الله به اجر ورته ورکوي. خو که چېرته یو پلار ورته وایي چې بچیه ما ته چرس راوړه، ما ته سګرټ راوړه، ما ته نسوار راوړه، نو دا په دا خپل زړه کې وایي چې په دې کار باندې عثمان الله پاک خوشحاله کېږي. دی به ورته وایي چې زه دا کار نشم درته کولی، ځکه چې دې باندې الله خفه کېږي. اسلام موږ ته ویلی دي چې هغه څه باندې الله خفه کېږي او تا ته پرې مخلوق امر کوي، که پلار وي، که ورور وي، که هر څوک وي، اسلام وایي چې هغه به نه منې، په حکمت جواب ورته ورکړه، ورته دا کار نه درته کومه، هغه کار به نه ترسره کوي. که د ګناه کار یې در باندې کوو په حکمت سره جواب ورکړه، که نه یې در باندې کوو د نیکۍ کار یې در باندې کوو په هغې باندې به عمل انسان ترسره کوي. په دې خاطر باندې انسان د کامیابۍ طرف ته ځي. په دې باندې انسان چې دی د یو حقوقو د پوهېدنې په هکله باندې ډېر څه لاسته راوړي. بل دا دی چې دا حقوق د مور او پلار چې دی دا الله رب العالمین انسان ته بیان کړي دي، خو دی په هغه شریعت کې بیان کړي دي. مخکې مې درته یاده وکړله چې تر څو پورې د بچي تربیه او سالمه دا په ټولنه کې ښه وشي. زموږ اسلامي ټولنه ده، په اسلامي ټولنه کې د هر چا حقوق معلوم دي. که یو سړی نه ورباندې پوهېږي بیا د عالم ته لاړ شي، د هغه نه پوښتنه وکړي، د مکتب د استاذ نه پوښتنه وکړي، د خپلو والدینو نه پوښتنه وکړي. اولنۍ مدرسه، اولنۍ تربیه د دې ماشوم دپاره د خپله مور ده، د خپله کورنۍ ده چې د خپله کورنۍ ورنه دې ته تربیه ورکړي، ورته حقوق ورته بیان کړي چې بچیه دا د مور حق دی، دا د پلار حق دی، دا د خور حق دی، دا د ورور حق دی. یعنې موږ خو په ټولنه کې ګورو یو ماشوم مې وکته خپلې خور ته ښکنځلې کولې، ما ورته ویل دا ولې دا کنځل ورته کوې، دا خو دې ماشوم کنځل ورته کوې. نو پلار مې ورته ویل، پلار مې ورته ویل پرېږده پرېږده، موږ کور کې هم همداسې یو، پلار یې زما مخکې ماشوم ته کنځلې کولې، مور یې ورته یادوله، خور یې ورته یادوله. نو ما ویل چې دغه ماشوم به کله داسې یو تربیت، ځکه دا خو د دې نه انعکاس کوي، دا دې نه زده کوي. که یو پلار یو غلط حرکت ترسره کوي بچی ورته ګوري، خو بچی طبعا زده کوي. نو په دې خاطر باندې په دې شیانو کې د مور او پلار ته هم ډېره پاملرنه پکار ده، او عام وخت کې علما کرامو ته استادانو ته هم پکار ده چې د دوی خاص ساتنه وکړي او د دوی پاملرنه وساتي. بیا د انسان دپاره موږ وایو چې یو خپل جسدي پلار دی او 15 پلاران چې دی دا انسان دا مجازي پلاران لري چې دا هم داسې حقوق لري چې یو د هغې نه مثلا استاذ دی چې دی به د استاذ نه زده کړه کوي، دا د پلار حیثیت لري. د هغې نه وروسته مشر ورور دی چې دا د پلار حیثیت لري، او دې سره ډاکټر دی چې دا د پلار حیثیت لري، او نو په دغه خسر دی چې دا د پلار حیثیت لري، کاکا دی دا د پلار حیثیت لري د انسان دپاره. نو دا به د دې ټولو حقوق په پاملرنه کې ځان سره ونیسي او په دې باندې عمل وکړي. مننه کوم. مهم مسله هم دغه ده چې د مور او پلار حقونه باید پر ځای شي، د مور او پلار حقونه باید ورته ورکول شي. او ما هغه ورځ یو تصویر ولید، ماشوم په د سوشل میډیا کې یو مور ده، دوه ماشومان اولادونه دي. نو یو ماشوم ورته چې مور زما ده، بل وي زما ده. که دې فکر کړی د ماشومان هم دغسې وي، واړه چې وي د مور زما ده وایي، چې هغه لږ چې لږه ټکۍ وي نه وي د زما ده. خصوصا هغه کوچنی ماشوم په مور بیا ډېر ځان په اصطلاح نښلوي او ډېره یې مور خوښېږي.
نو بل په دې څنګ کې بل تصویر رسه چولی د مور زړه شوې ده په لکڼه چې هغه هماغه دوه ماشومان ځوانان شوي هغه یې ستا ده د بل یې نه ستا ده زه نه اخلم که نه په زړښت هغه شوې ده. له نیکه مرغه د اسلام مبارک دین یو څه چې ډېر جالب او ډېر ښکلي دي. په اسلام مبارک دین کې یو چا امر چې څومره لوړېږي هومره قدرمن کېږي کورنۍ په منځ کې، یعنې مشر دی حاجي دی محترم ځای ورته ویل کېږي، موټر په مخ سیټ کې کېنول کېږي، یعنې ډېر احترام کېږي. مګر په غربي نړۍ کې بیا دا داسې د هغه ساتلمندانو په نامه یو ځای دی هغې ته یې لیږي په میاشت کې په کلونو کلونو یو اولاد یې پوښتنه هم نه کوي. یو ټلیفون حتی ما یو مستند لیدله قدرمن حقاني صاحب یو فکر کوم فرانسه وه، یو خپل په یو کال دوه کاله وروسته ورته راځي د خپل زوی هېڅ نه پېژني، دغه پلار یې دا نه پېژني، زوی ته ویر شوی دی، قواره یې تېره شوې ده، یا ټلیفون ورته کوي بیا ژاړي، یعنې ډېر یو تراژدي و هغه مستند چې ما وکړ. نو ټوله کې زه پوښتنه هم دغه کوم چې اسلام مبارک دین خو موږ ته دغه بیان کړی ده چې مور پلار خدمت باید ته په هغه وخت کې وکړي چې دوی ضعیفېږي. څومره مهمه ده او څومره اړینه ده چې په دغه وخت کې د مور پلار احترام وشي او په اصطلاح د دوی هغه خبره ومنل شي، هغه خبره چې جایزه وي. مخکې تاسو په یادونه وکړه او ځینې حقونه هم شته دي. مثال کوای شي چې په پلار په هغه وخت کې دومره پیسې ونه لري، ته بیا پیسه دار شي، کوای شي مور پلار حج ته ولېږي، دې ته ورته نور دغه کړنې زموږ او تاسو په ټولنه کې بیا څومره یو اتحاد یو یووالی یا په ټوله کې داسې وایم د هغه اسلام مبارک دین اصلي څېره خلکو ته ښودلی شي. د جرأت په نوم باندې په بني اسرائیلو کې یو نیک انسان تیر شوی دی او اسلام موږ ته ویلی دي چې دا واقعات چې موږ ته ښوولي دي کله چې د مور او پلار شرعي خدمت ته ضرورت پیدا شو چې بچي نه دا باید خدمت واخلي او بچی په نفل عملو کې لګیا وي، دا نفل عمل به پرېږدي د دې خدمت به کوي. جرأت په نوم باندې یو نیک انسان و، دی په لمانځه باندې ولاړو، لمونځ یې کوه. نو مور یې غږ ورته وکړه، ده په نفل لمونځ باندې ولاړو، زړه کې وایي الله ته چې اوس په مونځ هم ولاړ یم، هلته مور غږ کوي، خو ده دا خپل مونځ پوره کړه. کله چې مونځ خلاص کړه د هغې نه وروسته چې راغی د مور خواته، نو د مور د خولې نه خیرې ورته وتلې وي چې الله دې تا وشرموي. او په دا اوسنۍ معاشره کې چې دا ډېر مشکلات په اولادونو کې پیدا کېږي، وجه دا ده چې میندې بچي ته خیرې کوي او دا خیرې لګېږي، دا خیرې ټولې لګېږي، دا د ماشومتوب خیرې چې دی دا ټولې د مور خیرې د پلار دا ټولې لګېږي. مثلا ورته ځواني مرګ شي، الله دې تباه کړه، الله دې داسې کړه، موږ خو دا خیرې اورو په کورونو کې. د دې شیانو اسلام سخته منع کړې ده. په حرم کې یو سړي خپل یو پلار راوستی و، سپین ږیری پلار و، او په حرم کې دغه پلار به یا تږی شوی وي یا کوم ضرر د ورته رسېدلی و، ځکه د حج خو سخت هغه وي. نو په حرم کې د دې خپل زوی ته کنځل کول او خیرې ورته کولې چې تا دې الله تباه کړي چې تا زه راوستم، زه خو د راتللو نه وم. نو داسې حالاتو کې انسان دغه جرأت چې کله دغه شو چې راغی مور یې ده چې مونځ خلاص کړه، مور ته راغی، نو مور ته وایي چې څه ورته وکړم، د مور یې خولې نه خیرې ورته ویل چې الله دې وشرموه. نو هغه بس د مور یې ورته ویل چې ما خو تا ته خیرې کړي دي، هغه ورته ویل ځه مشکل نشته، خو خدمت او کار چې کم کړی دا شوی. په دې لږه زمانه کې دلته په یو زنانه ده چې هغې نکاح نه ده کړې، د هغې اولاد الله پاک پیدا کړه، ماشوم یې پیدا شو. نو خلکو چې راونیوله دا زنانه چې دا ماشوم د کوم ځای نه پیدا شو، دا څوک دی؟ نو ده ورته دا جرأت وښوده چې دا د ده نه پیدا شوی دی، دا زبرګ سړی ورته وښوده. هغوی چې راغلل د خیمه یې چې وکته د ده خانقاه ده، د دا دیني ځای، نو خلکو دا ووهه ویې ټکه او دا یې ورته ورانه کړله، ورته ویلې چې تا ځان ته زبرګ وایې او که یې په منځ کې بد اخلاقیانې کوي. نو بیا د خلکو ته چې زما خبرې ته غوږ ونیسئ، خلکو خبرو ته غوږ نه ونیو، وهو یې راباندې کړي ورباندې. یو سپین ږیری سړی پکې و، هغه ویل تاسې خبر واورئ. بیا ده دا خبر ورته وکړله چې ما دا عمل نه دی کړی او دا کوم څه چې ما ته ورسېدل دا زما د مور خیراوې ما ته ورسېدلې چې دا ما ته دا ضرر ورسېده. بیا هغه ماشوم راوغوښت، هغه نه یې پوښتنه وکړه د جوراري نه چې دا ولې؟ هغه بیا ورته وویلې چې زه د دې نه یم پیدا شوی، زما پلار بل څوک دی او دا زه هېڅ نه پېژنم. الله رب العالمین په ماشومتوب کې د هغه د خولې نه دا خبرې راوستلې چې 3 ماشومانو خبرې کړي، یو پکې دا و. نو ګوره اسلام ویلی دی که چېرته ته په یو نفل عمل کې هم ګرفتار وي او د مور او د پلار یو شرعي ضرورت حاجت درته پیدا شو، نو ته د هغې د حقوق د پوره کولو دپاره به دا نفل عمل پرېږدي او هلته به ورځي د دې د حق به پوره کوي تر څو دا انسان ته. نو په ټولنه کې دغه شیانو ته انسان ته بیا ډېره پاملرنه وشي. خو موږ د پښتو په ټولنه کې چې یو په معاشره کې مخکې مې چې درته یاده وکړله، بچو ته خپله ښکنځل کوو، بچو ته خپله خیرې کوو، بچي خپله بې تربیه کوو، بچي خپله سپین سترګې کوو. مثلا پلار زوی ته وایي چې بچی ته کاکا ته کنځل وکړه، پلار زوی ته وایي بچی ته هغه نفر ته کنځل وکړه، یا بچي ته داسې ذهنیت ورکوو چې بچیه باندې که چا درته څه وویل او ته کور ته راغلی تا جنجال ورسره ونه کړه یا تا ونه وهه یا تا داسې نه کړه، به زما زوی نه یې، ما ته ګران نه یې، ما ته داسې نه یې. نو که چېرته د بچیانو ذهنیت په دې ترتیب سره جوړېږي، طبعا دا به معاشرې ته ډېر بد. ډېره مننه. بحث هم راټول وروستۍ پوښتنه دا کومه چې اول خو لومړی سل په سلو کې مهمه مسله دغه ده چې
اولادونه باید په شعوري او غیر شعوري توګه د مور او پلار ته داسې یو څه ونه وایي چې خدای مکړه د هغه زړه ازار شي او په ګناه کې مرتکب نه شي او د هغې احترام دې وکړي. خو یوه بله پوښتنه هم دلته دا کومه چې په دې خو هم دواړو بحث وکړ چې مور او پلار ته څومره مهمه ده چې مثال په پښتو کې موږ یو متل لرو چې نه کار په هغې څه کار. ځینې کار نه وي چې مور او پلار نه مربوطېږي که نه. ځینې مور او پلار د کلیدلي په هر څه کې ډېره مداخله کوي. ځوان زوی به وي اولادونه به لري مګر همدای به خو صحیح ده چې زوی دی خو مګر همدای اوس خپل بلوغ ته رسېدلی دی یو فکر کولی چې په هغې کې مداخله کوي. هماغه ده چې بیا ځینې وخت ستونزې او مشکلات را پیدا کوي یا شاید ورته د خولې نه ووځي دا بیا احترام چې وا مورې خو زه د کار باندې پوهېږم ته نه پوهېږې یا پلاره زه په دې کار باندې پوهېږم. دلته پوښتنه کوم چې مور او پلار څومره مهم دي چې دلته باید هغه څه چې د دوی ذهن پرې نه خلاصي یا هغه څه چې دوی پورې مثال ډېر اړه نه لري باید اولادونو په منځ کې مداخله هم ونه کړي چې خدای مکړي بیا ستونزې رامنځته نه شي. هر پلار او هرې مور ته دا پکار دي چې خپل بچي ته وګوري ځکه د بچي په دغه باندې مور او پلار پوهېږي او بعضې مور او پلار چې دی هغه ډېر تشویش لري. تشویشیان چې وي اوس مثلا زموږ یو نیا ده چې کور کې که 2 کسان خبره وکړي او هغه هلته ناست دی وانه اوري درته څه دي ویلې دا خبره در باندې تکراروي چې هر څنګه یې در باندې تکراروي پرېږدي نه در باندې. کوشش دلته دا دی چې دا تشویش دا زموږ په معاشره کې عام دی. یو پلار د خپل بچي ته وګوري چې په خپل کاروبار کې څومره مخکې دی. یو پلار د خپل بچي ته وګوري چې دا په معاشره کې په ټولنه کې څومره مخکې دی. خلک د ده خبرې ته څومره غوږ نیسي. خلک د ده په خبره باندې څومره عمل کوي. نو بچي ته باید وګوري. اوس چې دی زیاتره والدین هغه دا اشتباه کوي چې دا بچی به په یو ښه سویه کې وي یو ښه ځای ته به رسېدلی وي په یو ښه دغه به کولی شي ټولنې ته به ډېره ښه پوهاوی ورکولی شي. خو مور او پلار چې دی هغه بعضې شیانو ته نه پرېږدي د ده نه پوښتنې کوي دا زیروي یا دا تنګوي که نه دا په کار نه ده دا مناسبه طریقه هم نه ده. بل زموږ د پښتنو په معاشره کې تر ټولو بد شی چې دی زه به دغه ورته نه وایم خو په دې خاطر باندې چې شریک اوسېدل دي. شریک اوسېدل دا خلکو دپاره د حقوق ډېر د منځه وړي ځکه اسلام وایي چې تا کله زوی ته واده وکړه دی نور ته خپل مستقل ژوند ته پرېږده دا به څه رقم ژوند تېروي. اسلام دین ویلي دي هو چې دا څه رقم ژوند تېروي. مثلا یو سړی دی هغه به خپل زوی نه ډاکټر جوړوي یو به یې ته نه جوړوي. یو سړی به کار کوي بل به نه کوي. عمر بن الخطاب په زمانه کې یو ورور جومات کې ناست و سهار مونځ یې چې وکړه بیا هم ناست یم ماسپښین مانځه کې هم ناست یم صلات تسبیح مونځ یې هم کړی تلاوت یې هم کړی هر شی کړی. عمر بن الخطاب ورته وویل که ته څه کار کوې هغه ورته زه هېڅ کار هم نه کوم. وایي خوراک د کومه پیدا کوې کاروبار دې څه شی دی. وایي ورور مې کار کوي ما ته یې راوړي. عمر ځانهو په داملا کې په څپېړه وورته ویل تا نه دې ورور بهتره دی ته په هغه ځان وربوج کړی دی ځان نه دې دیندار هم جوړ کړی په هغه باندې ځان ته لمونځ کوې نه هغه چې کار کوي د هغې کار بهتره دی د هغه تا نه بهتره دی تا نه هغه بهتره دی. هغه ګوره ته نفل کې او هغه چې دی ځان ته رزق پیدا کوي حلال رزق پیدا کوي. اوس دلته چې دی په دغه ټولنه کې دغه مشکلات پیدا کوي. کیدای شي یو انګور یو رقم خبره کوي د زوی یو رقم دغه فکر وي د بل رقم وي. هماغه والدین چې دی خپل زوی ته هماغه زوړ فکر باندې ګوري او دا هېڅکله نشي کېدلی دا امکان نه لري. نو په داسې وختو کې چې کله یو زوی مثلا نکاح کوي یا یو زوی تجارت کوي یا زوی کار کوي پلار سره باید مشوره وکړي. پلار له سالمه مشوره ورته ورکړي او د سالمې مشورې سره دته لږ اختیار او واک ورته ورکړي. ډېره مننه. ډېره په زړه پورې بحث و. قدرمن مولوي صاحب بلال احمد حقاني چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ تاسو ته په چار کې بریا. الله خوشحاله قدرمن اوسئ.